السلام علیکم ورحمت الله درنو دوستانو. زموږ د نن ورځې درس دی په اکسل کې فرمول او د هغې د کارولو طریقه. راځو لومړی فرمول تعریفو چې فرمول څه دی. فرمول د محاسبو او یا هم د حسابي عملیو د ترسره کولو لپاره استعمالیږي. دوستانو فرمول خپل طریقه او لیکل لري چې په کوم طریقه باید فرمول ولیکل شي. لومړی راځو فرمول اول لومړی سټپ چې دی سیل یا حجره انتخابو. بیا د هغې څخه وروسته د فرمول په شروع کې موږ مساوي علامه لیکو. بیا د قیمت لیکل دي یا په هغه سل انتخابو چې په هغې کې زموږ لومړی قیمت لیکل شوی وي. بیا د هغې څخه وروسته خپله حسابي عملیه لکه ضرب شو، جمع، تفریق، هر څه چې وو، هر عملیه چې وه هغه انتخابو. بیا په پنځم قدم کې چې دی خپل بل قیمت یا دویم قیمت انتخابو، کوم چې غواړو په هغې باندې خپل عملیه سرته ورسوو. او په اخره کې بیا د انټر د بټن یې کېکاږل دي. راځو دوستانو همدغه په عمل ډول ګورو چې د فرمول د لیکلو طریقه زده کړو. دوستانو راځو خپل یو قیمت لیکو. فار مثال دلته لیکم 2، په دې بل سیل کې زه لیکم 3. دوستانو د دې سیل چې کوم ما پکې 2 لیکلی ادرس یې A1 دی او د بل سیل چې دی دا 3 چې پکې لیکل شوی دی د دې ادرس B1 دی یا سیل ریفرنس یا د دې ادرس. نو راځو دوستانو اول طریقه دا موږ باید سیل انتخابو. نو زه غواړم د دې دواړو نتیجه د A1 او B1 نتیجه په دې C1 سیل کې وګورم. د ګور ادرس چې د C1 کې. نو لومړی غواړم چې د سټپ بای سټپ څخه شروع کړم یا قدم په قدم باندې لاړ شم. اول د علامې د مساوي علامه کېکاږم، بیا ورپسې سیل انتخابوم، یا خپل لومړی قیمت انتخابوم، بیا ورپسې تاسو عملیه انتخابوئ. فار مثال زه دا غواړم جمع کړم، جمع عملیه به انتخابوئ. ورپسې به خپل دویم قیمت یا فار مثال سیل به انتخابوئ. تاسو کولی هم شئ چې فار مثال یو بل سیل هم انتخاب کړئ، څو سیلونه چې هغې قیمتونه لیکل شوي، مشکل نشته دی. نو اوس دا آخري سټپ زموږ دا ده چې خپل د انټر بټنه به د کیبورډ څخه کېکاږو. نو دوستانو 2 جمع 3 مساوي 15 شو. همدارنګه تاسو کولی شئ چې نور عملیې هم پې سرته ورسوئ. فار مثال زه مساوي علامه کېکاږم چې 3 منفي 2 مساوي د 1 سره شو. همدارنګه تاسو کولی شئ چې د تقسیم یا ضرب علامه هم عملیه مخکې بوځئ. دوستانو 2 ضرب د 3، 2 په 3 کې 6. نور عملیې هم تاسو کولی شئ دوستانو په دې باندې وکاروئ. تاسو بغیر دې نه چې که سیل انتخاب کې هم کولی شئ چې عددونه ټایپ کړئ او هغې په واسطه هم خپل عملیې سرته ورسوئ. فرض مثال مساوي 3 جمع 4 وشو. همدارنګه کولی شئ چې مساوي 15 ضرب د 8 مساوي 40. دغه رنګه هم تاسو کولی شئ چې خپل هغه عملیې منولي مخکې بوځئ. دوستانو د دغه مینوګانو تشریح کولو لپاره انشاءالله راتلونکي درسونه کې دا ټول په مکمل ډول تشریح کېږي. فقط ما غوښته چې څنګه د اکسل هغه فرمولونو سره، عددونو سره او سیلونو سره بلد شو او د هر سیل د ادرس سره بلد شو. دوستانو ډېره زیاته مننه. السلام علیکم ورحمت الله.